باز هم خوش آمدید. پیامد سقوط شهر کندوز برای امنیت ولایت‌های شمال خطرساز است. شمار از آگاهان امور میگن هرچند کندوز را دوباره نیروهای دولتی تصرف کردند، اما افتادن 40 موتر زره سلاح و مهمات دیگر به دست طالبان در هنگام سقوط شهر کندوز سبب شده که طالبان تجهیز شوند. به خاطر بحث بیشتر در این باره آقای جمال ناصر اصولی آگاه امور سیاسی در استودیو با خود داریم. آقای اصولی خیلی خوش آمدین به بحث امروز. خیر روزی. در نخست میخوایم بپرسم که چرا با اینکه کندوز به دست نیروهای دولتی قرار گرفت اما باز هم مقداری مهمات، سلاح و حتی زره، موترهای زره به دست طالبان افتادن؟ دلو بخونکي خدای په نامه د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګورئ دا نه یوازې دا چې په کندوز کې همدغه مسله وشوه، ډېرې وسلې په ډېرو ولسوالیو کې د دوی لاسته ورغلې. څو ورځې مخکې موږ ته شاهدان وو چې په بدخشان کې هم د یمګان ولسوالۍ ونیوه. د یمګان ولسوالۍ دغه څوم ځل و چې سقوط کوي او بیرته یې دولت نیسي. په هلمند کې همداسې وشو. په ډېرو ولایاتو کې موږ تاسو د دې شاهدان وو چې ولسوالۍ سقوط کوي. په ولسوالۍ او قمندانۍ حتی د ملي اردو په اډو کې ډېرې وسلې چې کومې وي، تجهیزات وي، دا ټول د ځان سره دوی وړي او دا هم د دوی دپاره ډېره یوه مهمه موضوع ده. دوی ځای په ځای وسلې ترلاسه کوي او دا په یو ډول داسې هم ښودل کېږي چې تکتیکي پرېښودل دي د دوی دپاره تر څو چې دوی مسلح شي. دا چې څومره لرې ده د حقیقت نه یا څومره لرې نه ده، دا ځان ته مسله ده. خو موږ چې وینو د دې دپاره چې یوه ولسوالۍ دوی وساتل شي، داسې نه کوي چې دوی یوه ولسوالۍ وساتي. دوی برعکس ولسوالۍ پرېږدي، دوی غونډونه پرېږدي، قطاعت پرېږدي او هغه ځایونه چې د دولت په لاس کې دي په ناامنو سیمو کې، دا ټول دوی ورته پرېږدي د دې دپاره چې دوی هغه وسلې واخلي، 3 ورځې وروسته بیا دوی عملیات کوي. د دولت یوه مهمه اشتباه همدغه ده چې مخکې د دې چې دوی یو ولسوالۍ وساتي، دوی پرېږدي خپلې وسلې، خپل تجهیزات، خپل وسایل ټول د طالبانو یا د مخالفینو په لاس کې ورکړي او د هغې نه وروسته بیا عملیات کوي تر څو چې بیا ولسوالۍ ونیسي. نو د دولت کمزورتیا او ضعف په همدې کې دی. مخکې له دې چې یوه ولسوالۍ دوی وساتي، دوی باید په همدې تمرکز وکړي چې څنګه کولی شي دوی په پوره توګه باندې ولسوالۍ وساتلی شي. دوی برعکس ولسوالۍ پرېږدي او بیا هم تجهیزات چې دوی لاسته ولوېدل او د سره بیا عملیات کوي. دا د افغانستان دولت مهمترین ضعف دی او په دې باندې دوی باید مکس وکړي، راتم شي او په دې فکر وکړي څنګه کولی شي دوی خپل هغه ځایونه چې په نامنو سیمو کې پراته دي دولتي تاسیسات، هغه باید په پوره توګه په کلک هوډ سره وساتي. بله، حالا به نظر شما این تقسیمات اداری و اداره‌های محلی که در ولایت‌ها به ویژه در کندوز تشکیل شده و نیروهای امنیتی که در اونجا هستن چگونه بررسی می‌کنین؟ آیا با وجود این همه قابل قبول است که بخواد ولایت سقوط بکنه، نه تنها کندوز، مانند هلمند، بدخشان یا ولایت‌های دیگر؟ ګورئ که موږ تاسو یو مثال ورکوم، د کندوز مسله خو ټولو ولیده، هغه ضرورت دې ته نشته دی چې موږ په هغې باندې ډېر بحث وکړو، چون یو ولایت چې سقوط کوي او په دې ډول چې هلته ډېر جنګ هم نه کېږي، یعنې په پوره توګه ورسپارل کېږي طالبانو ته. په همدې ډول په هلمند کې هم وشول. د باباجي سیمه د لښکرګاه د هلمند دریاب څخه اخوا ده، یوازې د ښار سره 2 کیلومتره فاصله لري. دا هم د دولت دپاره یو غټ شرم و چې دوی راغلل باباجي سیمه یې ونیوه او تر اوسه هم په پوره توګه هلته تصفیه شوي نه دي. دوی ولسوالۍ اکثریت په هلمند کې د دوی په لاس کې دي. دا هغه مشکلات دي چې دولت په پوره توګه باید په دې ماکس وکړي، په دې تم شي، په کلک هوډ سره همدغه ځایونه وساتي او که وی نه ساتل په نظام باندې اصلا د خلکو هغه امیدونه او هیلې کومې چې دي هغه کمیږي او لا به پسې کمیږي. دا خو یو اعتماد دی چې خلک یې په دولت باندې لري او که دغه اعتماد په دولت قطع شو نو په افغانستان کې ډېرو برخو ته ضرر رسوي. تاسو وینئ چې اوس په فعلي شرایطو کې د افغانستان پانګې او سرمایې په تیښته کې دي. ټول تجاران خپلې
پانګې وباسي د افغانستان څخه دوبۍ ته او یا نورو هیوادونو ته کوم ځای کې چې دوی کولی شي چې په ارام هلته کار وکړي. د بیکارۍ کچه هم تاسو لیدلې ده چې ورځ په ورځ ډیریږي او یو سروې چې د احصایې د ریاست څخه خپره شوه خواوشا 2 میلیونه خلک په افغانستان کې بیکاره دي چې دا 40% د نفوس جوړوي. 3 میلیونه یوازې زموږ تاسو معتاد دي، یعنی په دې کم نفوس چې افغانستان لري خواوشا چې 10 میلیونه نفوس دی د افغانستان، په دې کې 3 میلیونه معتاد لرو، 2 میلیونه بیکاره لرو، 6 میلیونه خواوشا موږ مهاجر لرو په ټوله نړۍ کې. دا په دې معنا ده لکه یو کور چې وي او خلک پکې نه وي او کوي هم، یعنی هغه پوخ کسان ترې وځي، ځوانان یې معتاد کېږي، ځوانان د دې دپاره چې کار په افغانستان کې نشته بهر ته تښتي. دا د یو هیواد دپاره اصلا بنسټ ویجاړونکې خبره ده او په دې باندې باید زموږ رهبران او سیاسیون فکر وکړي تر څو چې همدغه بشري قوه چې موږ دلته لرو په افغانستان کې وساتلی شو او د دوی څخه ګټه واخلو. څنګه کولی شو چې دوی څخه د افغانستان په ټولو مسایلو کې ګټه ترلاسه کړو. دا یوازې مهمه نه ده چې دولت باید په ټولو عرصو کې ځوانانو ته کار پیدا کړي، مګر دولت باید دومره وکولی شي چې د دوی امنیت خو اقلا وساتلی شي تر څو چې ځوانان په امن سره کار وکړي او تجاران وکولی شي چې همدې ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان سرمایه گذاري وکړي، خپله پانګه واچوي په فابریکو کې، په نور هغه مسایلو کې چې دوی په کار ګمارل کیږي. مګر برعکس اوس د دې پر ځای چې تجارانو سره کومک کیږي، تجارانو ته مشکلات په دولت کې جوړیږي. په ټولو وزارتونو کې یو تاجر چې وزارت ته ځي اصلا په دې نظر لیدل کیږي چې لکه یو دښمن چې راغی د دوی جیب ته ناست دي. تجار باید حمایه شي، کله چې حمایه شو ځوانانو ته کار پیدا کولی شي او دولت مکلف په دې دی چې د دوی امنیت وساتي. کله چې په دې ډول وي چې ولایتونه سقوط کوي، ولسوالۍ سقوط کوي، همدغه مسایل دي چې تجاران یې ویني او دوی زړه نه ښه کوي چې خپلې پانګې واچوي. بنان ځوانان په تیښته دي او زموږ سیاسون رهبران په دې باید سم تم شي تر څو چې د افغانستان د امنیت په لحاظ باندې د امریکایانو د ناټو سره هم وغږیږي، تر څو چې همدغه ناټو چې په یو نه یو ډول د دوی ځینې هیوادونه پکې ښکیل دي چې همدغه طالبان د پاکستان په وسیله باندې تجهیزوي، پیسې ورکوي، مالي ملاتړ یې کوي، وسلې ورکوي ورته او د افغانستان حکومت یې لرې ویني. دوی ته باید قناعت ورکړي چې افغانستان په سوله کې د دوی په ګټه کې دی، نه په جګړه کې، او دوی کوم هدف چې لري هغه هدف د دوی په سوله کې ښه پوره کیږي، نه دا چې د افغانان قربانی شي او وطن ړنګ شي او دلته جنگ وي. بله، به نظر شما ضعف حکومت و دولت در سقوط قندوز چه بوده؟ زما په اند باندې یوه موضوع د قندوز چې وه هغه دا ده چې خپله د قندوز په لوړپوړو چارواکو کې اختلافات موجود وو. د امنیه قماندان په خپله ځان ته قمانداني کوله او د والي نه منل، والي بیا د قماندان سره په تفاهم کې نه و. یعنی یو جنجال دلته دا و، اول ته نور مافیایي کړی وي چې دوی نه پرېښودل چې دغه د سم رهبریت پر مخ ویسي. دوهمه موضوع دا هم وه چې ځینې خلک یا ووایو چې ډیری خلک د محلي حکومت څخه په عذاب شوي وو. دوی په اداراتو کې د دوی سره داسې برخورد کېده لکه د یو شړل شوي خلکو سره چې کېږي. خلک په عذاب شوي وو، بنان خلکو همدغه طالبان راوستل، په کورو کې ځای ورکم، په خپلو بانډو کې ځای ورکم او د هغې نه یې پسې راوباسل. لکه څنګه چې ولیدل شول کله چې جنګ شروع شو ډیر طالبان د ننه څخه د ښار د منځه راجګ شول او د ښار د منځه په امنیتي قواو باندې عملیات شروع کړل، جګړه یې ورسره شروع کړه. دا ښکارندویي کوي چې خپل همده خلک چې کوم اوسیږي هغوی د محلي حکومت نه ناراضه وو. یو داسې حکومت، یو داسې اداره باید دوی رامنځته کړي چې همدغه ولس په خپل ځان راټول کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې دوی تخریبي افکار وزېږولی شي یا وروزلی شي. نو زه وایم چې عوامل یې په رښتیا ډول همدا وو. یو بل غټ لامل دغه هم دی چې دولت لیدل د لرې څخه چې دوی په ډیرو ولسوالیو کې
فعالیت کوي مګر دولت هیڅ نه ورته ویل. عملیات به یې 2 ورځې وکړل، 3مه ورځ به بیرته په شا شول، هغه سیمې به یې بیرته طالبانو ته پرېښودې. دا شتارچي ولسوالۍ د دوی مطلق مرکز ګڼل کېده. همدغه نظامیانو زموږ لیدل، همدغه پوځیانو حکومت رهبرانو مو لیدل چې دوی هلته دي. د کندوز د سقوط نه څو میاشتې مخکې دوی ځینې تصویرونه خپاره کړل چې په لوړه اندازه همدغه د ملي اردو وسایط ورسره دي، ټانکونه ورسره دي، او هغه وسلې چې د دوی سره دي امکان لري زموږ د پولیس سره هم نه وي. یو په غټه پیمانه په یو ځای کې راټولیږي، دوی تصویرونه رسنیو ته لیږي. دا په دې معنا ده چې هغه دوی په هغه وخت کې یو خطر و د کندوز لپاره، مګر چارواکو بیا هم سر پرې ونه ګرو. زموږ چارواکي هلته سر په همدې موضوعاتو ګروي چې کله موضوع پیښه شوې وي د پیښې نه مخکې دوی وقایه نه کوي. که وقایه یې وکړي زه وایم چې هېڅ مشکل به نه وي. تاسو ولیدل په هلمند کې 15 کسان د ملي پوځ طالبانو ته تسلیم شول. علت یې څه و؟ علت یې همدغه و چې دوی محاصره شوي وو. دوی چیغې وهلې چې موږ ته اکمالات را ورسوئ، مګر دولت په دې اړه باندې سر ونه ګرو، مجبور شول دوی تسلیم شي. بله لارې هم نه درلوده، ځکه مشکلات دلته ډیر دي. کله چې یو ځای یوه پوسته، یوه ولسوالۍ، یو غونډ، یو نظامي ځای محاصره کیږي، د هغې ته په وخت او زمان اکمالات نه رسیږي، مرسته ورته نه رسیږي. دوی مجبوریږي چې یا خپل سرونه قرباني کړي او یا هم تسلیم شي، بله لار نه لري. د همدې مسایلو دپاره دوی باید یو سم چوکاټ جوړ کړي او د دې چوکاټ پر منځ کې هغه ځایونه چې د تهدید لاندې راځي دوی باید عاجل اکمالات هلته ورسوي، عاجل مرسته ورته ورسوي. بله. حالا با داشتن 2 رهبر در یک حکومت چرا ما هنوز هم نمی‌تونیم هماهنگی خوب میان نیروهای امنیتی و اداره‌های دولتی داشته باشیم؟ و به نظر شما بی‌تفاوتی و یا کدام یک از رهبرای ما مقصر هستند در سقوط ولسوالی‌ها، پاسگاه‌ها و ولایت‌ها؟ ګورئ، کله چې د یو حکومت بنسټ غلط جوړ شي، بنسټ چې غلط وي، ناسم جوړ شي، د هغې نه وروسته موږ ویلی شو چې راپورته ارګانونه او کړنې به یې ټولې 2 سرې وي. کله چې دوی قدرت سره وویشه او بنسټ یې غلط کړ، دلته همدا زموږ مشران ویل چې موږ په اساسي قانون باندې تجارت نه کوو، مګر برعکس په اساسي قانون یې تجارت وکړه، غیر قانوني پوست یې راوباسه د اجرایه پوست په نوم باندې. په دې کې 2 رهبران ګرم دي، نه یوازې دا چې یو رهبر ګرم دی، 2 ګرم دي. که یو رهبر دا غوښتل چې ما ته واک راکړي، خو بل رهبر همدغه واک ورکړه، بنان 2 ګرم دي دلته. دوی باید ملي فکر کړی وای، دوی باید په قدرت پسې نه وای ګرځېدلي، دوی باید گذشت په همغه وخت کې کړی وای، یو ته یې پرېښی وای. که چیرې قدرت د یو سره وای، زه فکر کوم چې اوس به په امنیتي او اقتصادي لحاظ باندې افغانستان یو څه پرمختګ کړی وای، شاته به نه وای روان لکه اوس چې موږ پر شا روان یو، منفي خوا روان یو، مثبت ته به روان وای. مشکل اصلا په 2 کې دی، مشکل د 2 دی. او که څوک وایي چې رئیس جمهور ګرم دی، 100% کې 50% اجرایه رئیس هم ورسره ګرم دی، چون اجرایه رئیس ولسمشر نه پرېږدي چې په خپله حرکت وکړي، او همدغه ولسمشر په دې ګرم و چې همدا 50% یې ورکړه او خپل واک یې وویشه. یعنې ګرمښت په 2 کې دی. کله چې حکومت 2 سری شي، کله چې واک 2 سری شي، کله چې په یو موټر کې 2 ډرایوران کېنوي، 100% به ټکر کوي. شټرنګ یا جلو باید یو سره وي، د یو ډرایور سره. که 2 ډرایوران دې ورته کېنول، زه وایم چې 100% کې به ټکر رامنځته کېږي، چون 2 فکرونه هیڅ وخت په یو ډول نه کېږي، مفکورې فرق کوي. او بیا د دوی د 2 ټیمونو په منځ کې موږ تاسو ولیدل چې د دوی مفکورې د اسمان او ځمکې فرق درلود. څنګه کېدای شي چې دوی یو ځای ته شي سره؟ او یا بله ډیره مهمه موضوع چې دوی په خپل منځو کې سره راجوړه کړه او د ملت په ګټه هم نه ده، دا ده چې نه یوازې دوی 2 مشران او د 2 مشرانو پر څنګ کې دغه ټیمونه چې کوم دي، دغه افکار، دغه منفي افکار چې رازیږي، دغه منفي افکار چې کوم دي، دا د هیواد په ګټه نه دي. د اجرایه رئیس په خواوشا کې منفي افکار د هیواد دپاره راځي، د بلې ډلې دپاره راځي،
او همداسې د جمهور رئیس په خوا و شا کې ځینې کړی. زه وایم چې دواړه باید په دې فکر وکړي چې همدغه منفي افکار چې دي په پراخه پیمانه اوس روان دي، همدا منفي افکار زیږیږي، تقویه کیږي، د دې مخه باید ونیول شي تر څو چې په راتلونکي کې افغانستان ته او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته خطر پیښ نه کړي. بله، حالا این دو رهبر با این همه مخالفت ها و لجبازی ها میخوان چی را ثبوت بسازن، چی به دست میارن، به خاطر چی این کارا رو میکنن؟ دوی په اوایلو کې هم په دې باندې تم شوي وو تر څو چې دوی وکولی شي هر یو یې ځان ته ډېر قدرت واخلي. دوی په دې باندې تم شوي وو چې دوی څنګه وکولی شي چې په کابینه کې په ولایتونو کې ډېره ونډه واخلي، ډېره برخه واخلي. دوی اوس هم په همدې باندې لاس او ګرېوان دي سره. ولسمشر نه پرېښودل کېږي دې ته چې کار وکړي. په ډېرو ولایاتو کې دغسې کېږي چې والي د جمهور رئیس سړی وي، نو هلته قمندان باید د اجرایه رئیس وي. بیا هم لکه څنګه چې په کندوز موږ تاسو یاد کړه چې هلته دوې مفکورې وي او دوی ځان ته پاچاهۍ وي، قمندان یې ځان ته پاچا و، والي ځان ته پاچا و. مشکلات یې رازېږولي وو همدې مسلې. په ټولو ولایاتو کې اوس همدا مشکلات رازېږي، یا په ټولو ډېرو وزارتونو کې چې هلته وزیر د یو کس وي او معینان د بل کس وي، هلته هم هماهنګي وجود نه لري. بله. او که دا مفکوره وروزل شي چې دوی تولید کړې ده، دا به د افغانستان د نظام دپاره ډېره بنسټ او ویجاړونکې وي. دا مفکوره به د افغانستان په زیان وي، دا مفکوره به د افغانستان په ګټه هیڅ نه وي. پرېږدي چې کار وکړي هلته، پرېږدي چې هغه نظام هغه کوم ځای کې چې دوی کار کوي هغه بنسټ جوړ کړی شي. پرېږدي چې هلته په یوه مفکوره که د کینه اړخو وي او که د ښي اړخو وي، همغه مفکوره د پرېږدي تر څو چې دوی وکولی شي اقلا دومره په مخ لاړ شي او یو د بل هماهنګي له منځه وینسي په منځ کې. همدغه هماهنګي ده چې نظام پر مخ بیایي او همدغه نه هماهنګي ده چې نظام منفي خواته کش کوي. اوس د مثبت خوا د افغانستان نظام په ټولو برخو کې په منفي خوا روان دی. که څوک ووایي چې دوی د افغانستان بقا ساتلې ده، نو د افغانستان بقا چا خرابوله؟ دلته سوال دی. د افغانستان بقا خو د کرزي صاحب په وخت کې هم بقا یې درلوده. په زرګونو کلونه همدا د افغانستان نظام په یو نه یو ډول موږ لره، او که ووایي چې په سلګونو کلونه همدغه د افغانستان نظام موږ درلودو، خو چا یې د بقا په مورد باندې دومره فکر نه کوو. چون افغان یو ملت دی او په ګډه ژوند کوي، دوی سره خوښ دي، ګټه او تاوانونه یې ټول سره ګډه دي. دغه بقا دغه دوه مشرانو خرابوله. د بل چا لخوا ورته کوم بهرنی یو څوک نه و راغلی چې دلته افغانستان ورته وویشي. هغه افکار هم چې افغان بهرنیانو روزل، په چای تطبیقول، په چای عملي کول، همدغه دوه رهبرانو چې یا به یو ورته ویل چې د افغانستان نظام دی، یا به بل ورته ویل. بنان زه وایم چې د افغانستان د بقا موضوع د دوی مطرح کوي نه، دوی که خطر جوړوه خو همدغه دوی که د افغانستان دپاره پر مخ ځي او ښېګړه رامنځته کوي همدغه دوی دي. را دي چې بیا هم په ګډه د کار وکړي، د خپلو هغه مشکلاتو چې دوی په هر کې سره لري د هغې د لاس په سر شي سره پرېږدي یو بل. هغه څوک چې کار کولی شي کار ته د مخکې کي او داسې ټیمونه د ورسره ولېږي چې دوی سره هم نظره وي. دوه ټیمونه چې مختلف مفکورې لري هغه د یو ځای ته کوي نه سره پرېږدي چې یوه مفکوره په یو بنسټ کې کار وکړي تر څو چې بنسټ ورغوي. بله، دوباره به شما برمیگردیم آقای اصولی. و اما اکنون آقای جنرال رجب مسئول حفظ و مراقبت سالنگ ها را روی خط تلفن با خود داریم تا در مورد وضعیت سالنگ ها و شاهراها آگاهی پیدا کنیم. آقای رجب سلام بر شما. سلام بر شما و تمام بیننده محترمتون سلام. ما در خدمت هستیم. بله، بفرمایید از وضعیت سالنگ ها و وضعیت راههایی که در حال حاضر وجود داره بر ما معلومات بدهید. برای فعلا شهرهای سالنگ ترافیک در این مسیر نرمال است، کدام مشکلی برای ترافیک نیست. عوام نیمه ابری است و در طول 24 ساعت آینده امکان ریزش برف و باران دیده نمیشه. با سردی عوام در حدود منفی 4 درجه سانتیگراد است و رطوبت هم 60%. کدام مشکلی جدی نیست. باز هم محترمی که مسیر تردد میکنن اخفال نشن. شهرهای سالنگ اساسات خود داره، با خود تجهیزات و وسایل زمستانی
همیشه داشته باشن و راهنمای موظفین در نظر بگیرن. ان شاء الله خدا مشکل برشون پیش نمیاد. بله، شما چه تدابیر روی دست گرفتین اگر وضعیت جوی بدتر شود یا اینکه ریزش برف و باران ادامه پیدا بکنه، راهها به گونه‌ای مسدود شود، چه تدابیر روی دست و چه آمادگی هایی داریم؟ مثل سال قبل، مثل سال قبل آمادگی خود داریم و برنامه‌ای که داریم، پلانی که داریم. البته پلان برنامه ما شریک تمام کمیته حالت اضطراری از دو طرف سالنگو که پروانه بغلان با شوج است و طبعا مقام وزارت پایدامه از تحت راهنمایی از ما در اونجا عمل خواهد کردیم. تمام اتاقای نجاتی که در این مسیر است کلش آماده است. خدا نخواسته اگر کدام مشکلی پیش میاد ما میتونیم 12000 نفر اگر گیری اون کدام مشکل در حالت فوق‌العاده اضطراری ما میتونیم برای 12000 نفر همزمان در یک زمان همکاری بکنیم در یک وقت. بله، آیا برنامه جدیدی روی دست ندارین؟ چنانچه سالهای گذشته که همه شهروندان ما شکایت داشتن از اینکه راهها دیر مسدود میمانه و خیلی هم مشکلات بار میاره و خیلی هم تلف میشن در اون راه از سردی هوا. ما فقط مسیر شورا را اثر غفلت و یا ناکارایی ما نیست، اما فقط به خاطر مسئولیت عبور بهتر هموطنان محترم ما شورا را مسدود نسازیم، به خاطر که نقاط آسیب پذیر باشه. تا که از نقاط آسیب پذیر ما مطمئن نشدیم، حتی ما در زمستان ها به خاطر اطمینان خاطر خود و مردم و شاملین ترافیک شورا ما نقاط آسیب پذیری که احتمال آمدن برف کجاست ما اونجا تا با آتش توپچی و برف کجای اجباری را اونجا سازمان میتیم و تا زمانی که شورا مطمئن نشود همچه حالات برای شاملین ترافیک شورا اصلا اجازه تردد داده نمیشه و به او خاطر ما از هموطنان محترم جدا تقاضا دارم که فقط همچه حالاتی که فوق‌العاده و اضطراری پیش میشه در سالنگا حوصله‌مندی داشته باشند با مطابق راهنمای موظفین و اطلاعاتی که از میدیا و مطبوعات میگیرن او را به نظر بگیرن. ان شاء الله کلا مشکل برشون پیش نمیاد. بله، آیا راهها و جاهایی که در سالهای گذشته و در سال گذشته زمستان قبلی بازسازی شدن برف‌کوچ‌ها تخریب شدن، اونا بازسازی شدن، اون راهها دوباره از نو ایجاد شدن؟ فقط ما با امکانات دستداشتی که داشتیم، یعنی امکانات دستداشتی که در خود اداره سالنگا بوده، ما جایی که قابلیت عبور کمتر داشته شورا او را قابلیت عبورش بالا بردیم. با این حالت و وضعیت سال قبل بوده او را ما تا بهار سال آینده را حفظ خواهد کردیم و بین داخل تونل و گلوگی همجوار تونل ما اصل ریختیم. در سال آینده انشالله که قراره که مقام رهبری وزارت پایدامه در جریان هستن و این اطمینان دادن برای مردم. قبلا جناب وزیر صاحب خودش شورای سالنگ 100% زیر ترمیم اساسی قرار داده خواهد شد. بله، شما چقدر اطمینان میتونین بتین برای این زمستان پیشرو؟ چقدر مردم از تهدید برف‌کوچ‌ها در امان هستند و چند فیصد مشکلات نسبت به سال گذشته حل شدن؟ ما بیشتر طوری که عرض کردم نقاط سالنگا همیشه با خود حادثه داره، به خاطر که حادثه که در سالنگا میاد که دو حادثه است، حادثه مترقبه و غیر مترقبه. نقاطی که ما میبینیم با چشم سر که این تجهیزاتی وجود داره او رو پیشتر هم عرض کردم که ما میتونیم با این مصنوعی و اجباری نقاط مسئول بسازیم و نقاط دیگه است که غیر مترقب است که آنان پیش میاد، مثل چند سال قبل گرچه بعضیا شایع ساختن که در سالنگا برف‌کوچ آمده، در سال قبل که او برف‌کوچ نبوده، طوفان بسیار سنگین پیش میاد، مثل سال گذشته هم طوفان پیش آمد، حتی با پای برقی که با اطمینان گارانتی و استانداردهای جهانی را با خود داشت قطع کرد و از بین برد. و ما هر پیشبینی ما با تمام منابع معتبر جهانی در ارتباط هستیم و ما با این پیشبینی که میکنیم ما پیشبینی رو در نظر گرفته و به خاطر ما به خاطر مسئولیت جان و مال مردم به وقت زمانش اقدام میکنیم، به هیچ عنوان ترافیک نخواد و مسیر اجازه بدیم اگر تصادفاً خدا نخواسته کدام خطر وجود پیش بیاید. بله، سپاسگزار از شما آقای رجب. سلام. دوباره برمیگردیم و بحث با آقای جمال ناصر اصولی. آقای اصولی، میخوایم از اینجا دوباره شروع بکنیم بحث ما رو که شما بررسی و نظری که در مورد کارکردهای رهبران دارین، به نظر شما کارکرد کدام یک بهتر است که به گونه‌ای میخوان با این اختلاف نظرها به مردم نشان بدن که میتونن رهبریت و یا در رأس قرار بگیرن و تمام امور رهبری بکنن؟ زما په نظر دواړه مشران چې نظام یې تر دې حده اوس رسولی دی، دا که منفي دی که مثبت دی، موږ تاسو پرې وغږېدو.
د دې لپاره چې د افغانستان نظام پر مخ ولاړ شي او د افغانستان خلک هوسا شي، دوی خپل اختلافات باید په هر کې لومړی سره حل کړي. که چیرې حل نه کړي دغه مشکلات ورته زیاتېږي. دواړه رهبران چې څوک غواړي چې خلکو ته ځان وښیي چې موږ پیاوړي یو، اوس خو 50-50 خبره ده، بدون د یو څخه یو هم نشي کولای چې خلکو ته ثابته کړي چې موږ یا زه پیاوړی یم یا ما ډیر کار وکړو. دوی په یو نظام کې کار کوي، دوی په یو حکومت کې کار کوي. دوی باید د ورونو غوندې په مخ ولاړ شي او د امر او د مامور هغه احکام چې دي، هغه فرامین چې دي، یو بل سره ومني. که چیرې سره ونه منل دا جنجال به نور هم ډیریږي. لکه څنګه چې اشاره هم وکړه مخکې، دوی سل په سلو کې باید خپل مشکلات مخکې د هر څه سره حل کړي. دوی باید هغه افکار چې موږ ما یادونه وکړه چې د دواړو په خوا کې زیږیږي او روزل کېږي، هغه افکار باید مثبته خواته وغځوي چې د دواړو ټیمونو دي. دواړه ټیمونه باید سره پخلا کړي، نه دا چې دوی دوه سره پخلا شي. هغه د ټیمونو افکار ډیر سره لري دي، منفي او مثبت افکار دي. دا باید سره یو ځای کړي تر څو چې دواړه د افغانستان د نظام دپاره، د افغانستان د ثبات دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره، د افغانستان د افغانستان د نظام د هرې برخې لپاره باید هغه پر مثبت خواته رهبری کړي. او که داسې ونه شو افغانستان به لکه څنګه چې اوس روان دی لا به خرابی. بله، حالا یکی از اعضای کمیسیون ارقصیاب کندوز میگن که در کل دست دولت و حکومت در پی سقوط کندوز بوده. به نظر شما با این حالت نتیجه این کمیسیون چه خواهد شد و چه رسیدگی خواهد شد؟ زه وایم چې کمیسیون په صادقانه ډول که راپورونه جوړ کړي وي، دوی مستند کړي وي، د اسنادو په اساس باندې، د اسنادو په بنسټ باندې ولسمشر د هغو چارواکو سره چې ناغېړي کړې ده په کلکه باید د هغوی سره برخورد وکړي. دوی په رښتیا ډول څارنوالۍ ته معرفي کړي او په څارنوالۍ کې تعقیب کړي چې د پیسو په بدل کې بیا راخلاص نشي. لکه څنګه چې اوس ډیر جنایتکار، ډیر په فساد ککړ خلک په همدې نظام کې موږ وینو دوسیه ورته جوړیږي، مګر 3 ورځې وروسته بیا آزاد ګرځي. په محکمې محکوم کړي وي په لساو کلونو، مګر بیا هم دوی راوځي، دوی ډیر آزاد ګرځي. د دې علت څه دی؟ د دې علت همدغه دی چې اوس هم فساد موجود دی دلته. اوس هم هغه قانون چې په کوم ډول باید پلی شي نه پلی کېږي. ولسمشر په دې اړه باید فکر وکړي او یا هم داسې یو کمیسیون ایجاد کړي، نه یوازې د کندوز د مسلې لپاره، د هېواد د ټولو ناغېړیو دپاره. هغه کمیسیون باید د څارنه په محاکمو او په څارنوالۍ باندې وکړي. اساسي قانون خو هم موږ تاسو ولیدو چې د پښو لاندې دی، دلته تجارت پې وشو. بنان همدغه کمیسیون دې جوړ کړي تر څو چې څارنوالۍ او محاکم وڅاري چې دوی خرابي ونه کړي. حالا در صورتی که خود حکومت مقصر است و دست داره در این کار، فکر میکنید که چه رسیدگی خواهد شد بر خود حکومت که بخواد سزا تعیین بکنن؟ ما ویل نه، د دې لپاره باید یو خاص کمیسیون جوړ کړی شي چې د افغانستان ټولې مسلې وڅېړل شي او په همدې مسئله کې چې د کندوز حالا اون کمیسیون از کیا تشکیل شود در صورتی که حکومت وحدت ملی است و شماره از اشخاص یک طرف حکومت هستن، شماره هم دیگر طرف حکومت هستن؟ فکر می‌کنید این کمیسیون از کی باید ایجاد شود؟ که دوی په رښتیا هم د افغانستان لپاره دواړه مشران کار کوي، که دوی هم ملي فکر کوي، نو بیا کېدای شي چې د دواړو جناو څخه تشکیل شي. که چیرې په همدې ډول غیر ملي فکر موجود وي، د خپلې ډلې دپاره کار کول وي، د خپلې سم دپاره کار کول وي، بیا زه هیڅ وخت دې ته لیواله نه یم چې دوی به په دې موضوع کې او په ورته نورو موضوعاتو کې دوی کار وکړي. دا ناممکنه ده. بیا به هم همدغه خلک چې ناغېړي کړي د آزاد ګرځي، دوی بلا هم تقویه کېږي، دوی بلا هم په ملا ټپول کېږي تر څو چې دوی په خپلو کارونو کې چې منفي دي هغه پر مخ ولاړ شي. نو که چیرې جدي برخورد ونه شي، دلته د مکافاتو او د مجازاتو مسایل مطرح نه شي، د افغانستان نظام لا خرابېږي پسې. خو زه وایم چې ولسمشر هوډ لري، انشاءالله دغه کار به تر یو حده کېږي. ولسمشر د افغانستان په مسایلو پوه دی، ولسمشر د دې خاورې بچی دی، ولسمشر په همدې خاوره زړه خوږېږي. دا چې اوس نظام تر دې حده رسېدلی دی، دا ناغېړۍ مخکې وڅېړله موږ تاسو، دا د وخت تقاضا وه په دې ډول. خو زه پوهېږم چې انشاءالله په راتلونکي کې به د افغانستان وضعیت د ښه والي په خوا ځي
او خبشی ان شاء الله. بله، سپاسگزار از حضورتون آقای اصولی در بحث امروز آغاز روز. بیننده های عزیز، حال همکارم رنا در خبرهای ساعت 9 با شما خواهد بود.